د ایران د مجلس مشر محمد باقر قالیباف د ډونالد ټرمپ پر سیاستونو سختې نیوکې کړې او څرګندوي چې واشنګټن هڅه کوي د محاصرې او د اوربند د نقض له لارې د خبرو بهیر له مذاکرې څخه تسلیمېدا ته واړوي. همداراز د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان په ایکس پاڼه کې لیکلي چې پر ژمنو ولاړ پاتې کېدل د هر راز خبرو اترو یوازینی معقول منطق دی. هم مهاله له دې څرګندونو سره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې ایران به د خبرو میز ته راوګرځي او هیله یې ښودلې څو تهران یوه عادلانه تړون ته ورسیږي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که ایراني چارواکي مذاکره ونه کړي نو له ناوړه برخلیک سره به مخ شي. ټرمپ یو ځل بیا زیاته کړې چې ایران په هیڅ صورت کې اټومي وسلې نشي درلودی. خو مهمې او اساسي پوښتنې دا دي چې آیا د مذاکراتو بهیر ټکنی شوی دی؟ آیا ایران به د خبرو اترو میز ته راوګرځي؟ آیا پر ایران د بل برید امکانات شته؟ عزتمند اورېدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. انعکاس ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی سید عبادالله صادق صاحب. زه کوربه یوسف خان لاله یم. صادق صاحب ستړی مه شئ، وخت دې هم په خیر. خپرونې ته په خیر راغلی. صادق صاحب، ټرمپ وایي چې که ایران مذاکرې ته حاضر نشي نو پایلې به یې ناوړې وي. بل پلو محمد باقر قالیباف وایي چې داسې مذاکره یې له مذاکرې څخه تسلیمېدا ته اړول او دا موږ ته د قبول وړ نه ده. بله محترم لالی صاحب، تاسې ته د آفاق اژانس ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام او درناوی. وعلیکم السلام. ښه ګورئ، داسې ده چې یقینا مذاکرات، خبرې اترې، ډیپلوماسي او سیاسي تګلاره دا ټرمینالوجي هم غواړي، دا ادبیات غواړي، دا یو لاره غواړي. او بې لارې لکه څنګه چې ټرمپ بې لارې شوی دی په خپل سیاست کې، په خپلو سیاسي ادبیات اصلا نه استعمالوي. او په پیل کې هم داسې فکر کوو چې ایران سره فقط د جګړې لار د حل لار ده چې په عمان کې د دوی سره خبرې روانې وي، هم د اټومي انرژۍ په تړاو باندې ورسره خبرې کېدلې او هغه اژانس یا هغه ادارې او سازمان په دې تړاو ښه کافي پرمختګ هم کړی و. نو دوی مذاکرات نقض کړل، دوی تحریم کړل، دوی بالاخره د هغې نه مخکې چې په ایران باندې حمله وکړي وینزویلا باندې یو داسې شبخون غوندې وکړ او په یوه شپه کې په څو ساعتو کې د هغوی رئیس جمهور او د هغې میرمن د خوب د کوټې نه اوچت کړل. او دا یې فکر وکړه چې ګواکې ایران به هم د ورته سرنوشت سره اخته شي، خو دوی ایران نه و مطالعه کړی. دوی فقط فکر کوو چې ایران یوه جغرافیه ده او ایران یو رژیم لري، پوز به هم تسنس شي او چې کوم لیډرشپ دی هغه به هم دوی د منځه ویوسي او بالاخره په ایران باندې به دوی قبضه وکړي، لکه څنګه چې د وینزویلا په تیلو باندې قبضه وکړله چې په میلیونونو بیلره تیل هغوی ته اوس په ګټه کې پاتې شولو. دا فقط یو ساعت وروسته په خپل خبري ناسته کې ویلې چې موږ د وینزویلا تیل لاسته راوړل. معنا چې ټرمپ یا د امریکا اوسنۍ اداره زیات کوشش یې په دې دی چې وینې توی کړي او تیل لاسته راوړي. خو دا ټول نقص دی د بشري حقوقو، ټول نقص دی د بین الدول د اصولو او سراسر نقص دی د ملل متحد یا د منشور د ملل متحد د دویمې مادې. او دوی حق لري ایران یا د ایران په شمول ټول هیوادونه چې د ایران د امریکا په وړاندې او هغه یرغلګر هیواد په وړاندې چې په هغه هیواد باندې حمله کوي د یو 50مې مادې په اساس هر هیواد حق لري چې د خپل ځان څخه او د ارضي تمامیت او حاکمیت څخه او د خلکو څخه دفاع وکړي. بله، د خبرو اترو مذاکراتو په ټوله کې د ډیپلوماسۍ بهیر تاسو څنګه ارزوئ؟ دا خبرې اترې به سره کامیاب شي؟ راپورونه خپرېږي، کله ویل کېږي چې ډیفینس به استول کېږي اسلام آباد ته، کله ویل کېږي چې ایرانی لوری تیار نه دی، یو بل د اوربند په نقص باندې متهموي دواړه لوري. څنګه یې ارزوئ؟ خو دغه یو ابهام کې ده چې د حالت ته ګورو د مذاکراتو د یو ابهام حالت ته تللی دی، یو نامعلوم حالت ته تللی دی. او ما ته ډېره جالبه بیا دا ده چې پاکستان په خپله یو اټومي قوت دی. پاکستان هغه هیواد دی چې په خپلو خواوشا ګاونډیانو سره د هېڅ چا سره ښې اړیکې نه لري، نه یې د هند سره لري، 3-4 جګړې هلته کړي دي، نه یې د افغانستان سره لري او نه پخپله د ایران سره لري. اوس هغوی پاڅېږي منځګړتوب کوي په داسې حال کې چې د منځګړتوب دپاره یو لوی سازمان د ملل متحد په نوم لري او دوی خپله منځګړیتوب ته اړتیا لري. تعجب خبره دا ده چې زه نه پوهېږم چې د ټرمپ دا سیاست ولې دومره بچګانه شوی دی سره دغه وزیران، خصوصا دا 2 وزیران، یو وزیر د دفاع او یو دغه وزیر خارجه او ترڅنګ یې د
مرستیال د ولسمشر مرستیال د ولسمشر چې په تیرو مذاکراتو کې هم دغه سره پاکستان کې وو. بله دوی په دې معنی چې ملل متحد یا د لوی سازمان په نیویارک کې دی او نیویارک یو منځګړی سازمان دی او هلته ته باید ایرانیان دې راغوښتي وي. معنا دا چې د یو لوی قدرت په حیث باندې باید تا خپلې خاورې ته مرکچیان د ایرانیانو راغوښتي وي. په تاسف سره ته وګوره چې پاکستان چې مخکې ما مخینه بیان کړله چې هیڅ سمه مخینه نه لري، ټوله وخت د جګړې سره تیر شوی دی. دا باید منځګړتوب وکړي. دا څه ډول منځګړتوب وکړي؟ ته هلته د اټومي یا د هستوي تاسیساتو په تړاو باندې خبرې کې د داسې یو هیواد په منځګړتیا باندې یا میانجیګرۍ باندې چې په خپله اټومي قوت دی، هغه په خپله په دې سیمه کې ستونزې خپله ګاونډیانو سره ستونزې په موږ سره هم ستونزې لري، د هند سره هم ستونزې لري، په خپله د ایران یعنې دغه مذاکرات تاسو ناکام یعنې بولئ؟ موږ دا مخکیني مذاکرات هم تاسې وګورئ، فقط 21 ساعته د اقل یو څو اونۍ اوربند او آرامي دغه د اوربند په تړاو یو خبره وه، مګر تاسې وګورئ د اوربند په جریان کې هغوی بندیز ولګول. اوس چهارشنبې اوربند ختمیږي، نن سه شنبې نن ده. سه شنبه. فکر کوئ چې دغه اوربند به غځېږي که نه امریکا به بیرته خپل عملیات شروع کړي؟ نو زما په نظر چې که چېرته بیا هم په دې مذاکراتو کې ایرانی لوری ګډون وکړي او ایرانی لوری به د ډیر قوت سره ګډون کوي، په دې معنی چې د هغوی غوښتنې هم ډېرې مشروع غوښتنې دي. د هغوی مذاکرات د قالیباف سړی د هغه مذاکراتي ټیم چې امریکایانو را عباس عراقچي او قالیباف دا ډیر قوي وو. د دوی استدلال ډیر قوي وو، د دوی سیاست ډیر قوي وو، د دوی تګلاره ډیره قوي ده، د دوی شاته هغه بیکګراوند په جنګ کې هم ډیر زیات قوي وو، ډیر غښتلی وو. فکر یې نه کوو چې 4 ورځو نه به دا جنګ 40 ورځو ته ورسیږي او بالاخره موږ به دې ته اړ شو چې خبرې وکړو. یعنې امریکا اصلا خبرو ته آماده نه وه. اسرائیلو امریکا تیر ایستله، اوس یې ځواک لیدلی ځکه خبرو ته اوس خو ځواک ولیده، اوس خو جګړه ولیدله، اوس یې ولیدل چې نه هغه رژیم ختم شو، که رهبران یې د منځه لاړ، نور رهبران یې بروز وکړو منځته رال، د هغوی نه سخت دي. او د هستوي تاسیساتو په تړاو باندې وایي چې فکر کوم قالیباف دا خبره کړې ده چې موږ ته عیناً دغسې حیثیت لري لکه زمونږ خاوره، زمونږ هستوي تاسیسات او زمونږ دغه شپېته دا موږ تصریح کرښې دي، داسې حیثیت لري لکه موږ چې ګواکې امریکا ته خپله خاوره ورکوو، هغه نه ورکوو. تنګي هرمز په تړاو باندې دوی فکر کوو چې دا به فقط یو تنګی وي او موږ لاړ شو کېدای شي یو څو بمونو باندې به موږ دا خلې سلابې کړو یا غزې به وولو، بالاخره موږ به دې باندې به قبضه حاصله کړو. چې ویې لیدلی چې هغه هم دوی لاسته رانه شو. برعکس ډیر عجیبه دا وشوله لالی صاحب، ډیر عجیبه 2 خبرو ته زه غواړم انشاءالله. یو د ایران ملت د اوسني حکومت سره د ایران د اسلامي جمهوریت سره یووالی وښوده، ولو که په هر شکل ازادي غوښتله، فکري ازادي وه، په هر شکل چې وه، ولې ملي ګټې ولې د ملي ګټې، د وطني ګټې، دیني ګټې، ارزښتونو ته دومره اولویت ورکوه چې کله دوی ویل چې موږ فلانې پل الوزو، دوی په هغه پله باندې ودرېدل. چې کله ویل چې موږ فلاني تاسیسات د برق یعنې هغه عام المنفعه تاسیسات وو هغه له منځه وړو، دوی هلته د موټرو موټرسایکلونو سره عام خلک رال بیرغونه یې اوچت کړل. تاسې ولیدل چې په یعنې زمان کې چې جګړه روانه وه، بمبارد کېده، راکټونه راتلل، د رئیس جمهور په خپله قالیباف او دا نور مشران چې دوی په میدان باندې ولاړو او دوی د عام سړکونو باندې په سړکونو باندې ولاړو او ګرځېدل. معنا دا چې دا هغه روحیه وه چې خلکو ته یې ورکړله او دا هغه ایډیالوژیکه جګړه وه چې د ارزښتونو په مقابل کې امریکایانو پیل کړې وه او دوی د ارزښتونو د ساتنې دپاره دا کار وکړو. نو رژیم د منځه لاړ، ایران د منځه لاړ، خلک متحد شلو د ایران تر څنګ یو بل کار هم وشو په دې حلقه کې. یو خو هغه هستوي نږدې حلقه ده چې هغه د ایران پورې تړاو لري، یو د 50 اسلامي ملکونو په تړاو باندې د عام ملتونو، د عام امت مسلمه، د شیعه او د سني موضوع هم حتی حل شوله. معنا دا چې دوی هم په یو پلیټ فارم ودرېدل، دوی هم په یو غږ ودرېدل. تاسې تعقیب کوئ، وګورئ دی چې رسنۍ څه وایي، هغه سوشل میډیا څه وایي، که هغه فیسبوک دی، که هغه نورې پاڼې دي، په هغې کې تاسې د خلکو د عام امت مسلمه عکس العمل وګورئ چې دا وایي چې دا بالاتر دی زمونږ د مذهبي اختلافاتو نه. موږ به هغه په خپل ځای ولرو، خو چې کله ایران په مقابل د صهیونیزم او امپریالیزم په مقابل کې ودرېدل، نو بیا زمونږ دریځ او زمونږ هغه سټینډ اپ چې ورته وایي هغه یو دی. موږ اوس په یو پلیټ فارم ولاړ یو، موږ به دې موضوعاتو ته نه ګورو. زما په نظر چې په فکري لحاظ باندې او په وطني لحاظ باندې او د ارزښتونو د ساتنې دپاره، د ایران د ساتنې دپاره او یو لوی درس ورکونې دپاره هم چین ته،
هم روسانو ته، هم شمالي کوریا ته، هم خواوشا هیوادونو ته، چې حتی د دې جګړې نه باوجود د دې چې پاکستان د سعودي عربستان سره یو تړون درلوده، ستراتیژیک امنیتي تړون یې درلوده، حتی د هغې نه شاته شو. هغوی ته یې ویلې چې اوس موږ د افغانستان سره په جګړه کې بوخت یو، موږ نه د ایران په وړاندې ودرېدی شو، نه ستا په خوا کې ودرېدی شو. نو بالاخره یې د مذاکراتو غږ وکړ، او دا د مذاکراتو غږ که د پاکستان له لوري د خپلو سیاسي موخو دپاره وشو، هغه بایللي حیثیت دپاره وشو، خو د بالاخره د امریکا دپاره یو سم پیغام نه درلوده. یعنی امریکا په سیاسي لحاظ باندې یوه لویه ماته په دې بنیاد وخوړله چې پاکستان یې راوړاندې کړه، تر څو چې ایراني چارواکي او امریکایي چارواکي راشي په اسلام آباد کې د دوی سره خبرې وکړي. او تاسې د هغوی د خبرو اوله نتیجه ولیدله چې څه شوله. یعنی امریکا د خپلو هغه غوښتنو څخه شاته نه شوله، او ایران هم په خپلو غوښتنو باندې کلک ولاړ دی. نو زما په نظر که چېرته دغه حالت دغسې کشیده په مخ لاړ شي، زما په نظر چې فکر کوم سار په یو معتبره سرچینې نه هم داسې واورېدل چې هغوی ویلي چې که تاسې چېرته هلته غواړئ موږ په زور باندې مذاکراتو ته راکاږئ او خپلې غوښتنې په موږ ومنئ، او دلته بیا په موږ باندې د تحریمونه وضع کړي دي، او پرون یې ورته یو کښتۍ چې په هغې کې خدمه هم وه، په هغې کې هغه فامیلونه هم وو، هغوی د یرغمال کړي دي. دا غیر قانوني دي، دا د ټولو بشري حقوقو او د اوبو د مرزونو په دې لحاظ باندې د بینالمللي مرز دی. د اوبو په دې بنیاد باندې دوی ناسمه کړنه کړې ده. که چېرته دوی راخوشي نه کړی شي، فکر کوم دوی پې غږ وکړه چې بیا د جنگ میدان ته راشي، د مذاکراتو میدان به څه ګټه نه کوي. د جنگ میدان نږدې دی صادق صاحب. نو د جنگ میدان که چېرته داسې وضعیت روان وي، که داسې مذاکرات وي لکه امریکا چې غواړي، لکه داسې مذاکرات وي چې ډکټیشن د امریکا دا بالاخره اسرائیل کوي، د جنگ ته راخکل د اسرائیلو لخوا، سولې ته راخکل د پاکستان لخوا، د خپله د امریکا د خپل موقف او حیثیت وګوري په کم ځای کې دی. دغه لوی امریکا دا د منشور د ملل د امنیت شورا یو لوی غړی، د په ایران کې د سخت استخباراتي جنگي او بالاخره سیاسي ماتې سره مخامخ دی، او اوس فقط غواړي د پوزې د خټې یوه پوزه کیدي ځان ته، بیني خمیري چې ورته وایي، تر څو چې په یو ډول باندې دوی لوی هیوادونه دې تخیل کړي. او وبښئ یو بل مهم موضوع ته غواړم اشاره وکړم. دې جګړې بالاخره اروپایان تاسې وکتل چې اسپانیا څه وکړل، ایټالیا څه وکړل، فرانسه څه کوي، انګلستان څه کوي، اتریش غوندې هېواد څه کوي، دا هېوادونه څه کوي؟ دوی غږ کوي چې موږ خو په دې جګړه کې، یا کاناډا، موږ دا تاسې په خپله د ناټو هغه سازمان چې دی دا تاسې د منځه یوړ. تاسې د ترکیې د رئیس جمهور وینا واورېدله، تاسې د هغوی غبرګون د اسرائیلو د په دغه کې په لبنان کې چې کومه جګړه دوی پیل کړله، او په هغه یوه شپه بیا تقریبا 250 یا 300 کسان یې له منځه یوړل، باوجود د دې چې دلته اوربند شوی. هغوی ویلې چې حزب الله د دې اوربند نه مستثنا دی، او په لبنان باندې حملې وکړي، دننه لبنان ته ننوتل. دا اوس هم تاسې ګورئ چې وضعیت هلته څومره کشیده دی. نو که چېرته جګړه د امریکا یا د ټرمپ د نتانیاهو د خوا نه رهبري کیږي، او صلح د عاصم منیر د خوا رهبري کیږي، نو تاسې ووایئ چې دغه دوه جنګیالي، دغه دوه یو که ملکي دی خو ټوله ادارې جنګي دی، او دا بل خو دی جنرال، په ځای د دې چې د یو جمهوري ادارې صدر اعظم نوم واخیستل شي، عاصم منیر یادېږي، او موږ به د عاصم منیر غوښتنو ته غاړه کیدو، او موږ به دوی باندې نظر وکړو. ټرمپ غوندې رئیس جمهور د عاصم منیر په تړاو خبره. بله. نو او دلته وایي چې امریکا ځان ته ډېر نږدې ملګری بولي. خو ملګری خو بېله خبره ده، دا به د شخصي ملګری وي، ولې په ډیپلوماسۍ کې، په سیاست کې د بین الدول اصولو په بنیاد، د بین الملل اصولو په بنیاد، د مذاکراتو په بنیاد باندې څنګه ته یو جنرال خبرو ته راوړاندې کوې په داسې حال کې چې ته په خپله په جګړه کې، هغه خوا نه د ایران د خوا نه وزیر دفاع نه راځي، لوی درستیز یې نه راځي، سخنګوی د لوی درستیز یا ویان دی نه راځي، او دلته دې خوا نه د پاکستان د خوا نه یو لوی درستیز باید په دې مذاکراتو کې شریک وي. او تاسې تیاره کې چې کله تهران کې کوز شو، هلته هم په عسکري دریشي کې و، او چې کله هم د دوی سره مذاکرات کول د امریکایانو د استقبال یې کوو، ښه راغلاست یې ورته ویو، په شخصي دریشي کې و. پیغام د دغه شخصي او نظامي دریشي څه و په ټوله؟ خو دا خو ډېر لوی پیغام دی. ته اوس وګوره، که ته چېرته دا مارشالله ده، نو بیا دا ستا دریشي سمه ده. بیا که په دې دریشي کې ته ګرځې، ته بیا رئیس جمهور یې، ته بیا فول اتھارټي لري د پاکستان د حکومت په تړاو، او که چېرته ته ملکي یې، نو ته شاته شه، لکه هغه
په ډیرو تصاویرو کې موږ ګورو چې صدر اعظم، وزیر داخله، لوی درسیس چې څوک دي یا باجوه، دا د عمران خان شاته و. عمران خان مخکې به خبرې کولې. اوس عاصم منیر د ټرمپ سره یا د دوی د مرکچي ټیم سره غوږ په غوږ کېږي او لوی صدر اعظم یې شاته ولاړ. نو دا ببین تفاوت راز کجا سبب. نو دغه یو نزاکت موجود دی. یعنی دوی مذاکراتي ټیم هم د وردۍ سره، د عسکري دریشۍ سره، د یونیفورم سره راوړاندې کوي چې دا سم پیغام نه دی. او خواته د امریکا د خوا نه چې کوم پیغام ورکول کېږي هغه دا چې دوی به سرحدات تړلي وي، هغه بندیز چې لګولی دی، هغه به محاصره وي او مذاکرات به روان وي او د مذاکراتو ژبه نه ده. دا ټرمینالوژي او ادبیات د سیاست نه دي، دا معقولي نه دي، دا عقلاني ژبه نه ده، دا سیاسي نه ده، دا اصول او قوانین او قواعد په سیاست کې دا نه دي چې ته مقابل لوري ته چې جګړه دې ورسره کړې ده، تحریم دې په وضع کړی دی، بندیزونه دې په وضع کړي دي او مذاکراتو ته هم رابولي، ته راځې مذاکرات کې دی نه درځي، ته راځې. اوس هم ته آلریډي ناست دی په پاکستان کې اسلام آباد کې، مګر هغه لا تر اوسه تصمیم نه دی نیولی چې په دې مذاکرات تر څو چې موږ دا خبرې کوو چې آیا مذاکراتو کې چهارشنبې په ورځ چې باید هغه اوربند چې نور میعاد ختمیږي، مګر ستاسې ژبه څنګه ده؟ ستاسې ژبه د مذاکراتو نه دلته یو بل لوبغاړی په سیمه او په منځني ختیځ کې د اسرائیل، بلې که امریکا او په ټوله کې ایران اوربند ته سره رسیږي، اسرائیل به ارامه کینی. خو دا همدا وایو چې مخکې چې ما ویلې چې ډیکټیشن ټول د اسرائیلو د خوا نه دی. اوله جګړه چې کله د عراق په وړاندې جګړه وشوله، هغه وخت کې هم دوی امریکا د جګړې ته راښکته او تاسې ولیدل چې بوش په هغه وخت کې ویلې چې ایم ساري، زه معذرت غواړم، څه پسې چې ګرځېدلو په عراق کې هغه موږ ونه موندل، مګر صدام حسین یې له منځه ویوړ، صدام حسین یې بندي که، رژیم یې وله ټوټه که، وطن یې سره د خاورو څخه خاورې که. هغه هېواد چې ډېر پرمختللی هېواد په آسیا په سطح باندې ډېر پرمختللی، هم په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ باندې یو قوي قوت و، هغه یې له منځه ویوړ. فکر نو اوس دې جګړې ته هم چې راننوتی دی، غوښتلی چې داسې وشي، مګر عراقیان خو د صدام سره نه ولاړ که نه، مګر دلته خو دوی ایران سره خلک ولاړ. زما په نظر چې دا ډیکټیشن د اسرائیلو د خوا دی. او دا صادق صاحب دغه بحث که سر راټول کو په ټوله کې راتلونکې ورځې تاسو منځني ختیځ لپاره نړۍ لپاره څنګه وینئ او څه باید ترسره شي؟ او که سیاستونه خپل امریکا ورته تغییر ورنکي او د اسرائیلو ډیکټیشن ونه مني، هغه لویه مفکوره چې دوی لري ګریټ اسرائیل، چې هغه ډېره لویه سیمه په دربر کې نیسي، که د دې نه تیر شي او بالاخره عاقلانه برخورد وکړي، د ایران سره د یو قوي مملکت په حیث باندې راشي، زه فکر کوم چې خدای مکه دا جګړه بیا د چین او د روسانو، د شمالي کوریا، دلته مثلا ترکیه ده یا عراق دی یا هغه ډلې دي مثلا د یمن کې حوثیان دي، مثلا حزب الله دی، حماس دی، نورې ډلې دي، دا یو بغرنج حالت ته ځي، یو کمپلیکس حالت ته ځي. دا بیا د دې مهار او کنټرولول ډیر زیات ګران دي. که چین چیرته وغواړي چې نور دی باید پټرول ډالر کنه یا هغه پټرو ډالر دا نور باید ختم شي، او فرانسه هم یا نور هیوادونه خپل طلاوې د نړیوالو بانکونو نه وباسي، نو دا په خپله یو اقتصادي بحران ته امریکا نه نوځي او بالاخره ډالر خپل حیثیت د لاسه ورکوي. او هغه څه چې ته کشتۍ بارې او راځي او چا سره جګړه کوي او یو څوک درته ناست دی جګړې ته مدافع کوي، د خپل هیواد دفاع کوي او بیرته په تا حمله هم کوي. یعنی په عین حالت کې ایران هم تعرضي په مغزي هم مدافعوي په مغزي، مدافعه د امریکا په مقابل کې کوي، د دوی د کشتیو، د دوی د تیارو، او حمله په چا کوي؟ په اسرائیل وی کوي، نه یوازې په اسرائیل بلکې په منځني ختیځ کې یا خلیج فارس کې چې څومره قوي هیوادونه دي، د هغوی ټولې پایګاګانې دوی ویشتلې. حتی یو جنرال په هغه اول 6 کسان چې مړه، هغه ټرمپ نه پوښتنه وکړه چې دا پایګاوې چې څومره وي یا بیزونه دا په څونه کلونو کې جوړ شول، چې څه د پاسه 40 کلونو کې په 4 ورځو کې د منځه ویوړ. نو دا دی چې دغه جګړه بیا پراخیږي، هم اقتصادي هم داسې احتمالات، حتی تاسو وګورئ چې چین په اسرائیلو غږ کوي، که چیرې دی په ایران باندې اټومي وسله استعمال کړله، بیا موږ تا د ځمکې د مخ نه لرې کوو. نو معنا دا چې دا حالت ډېر کړکېچن شوی دی او زما په نظر چې دا د پاکستان منځګړیتوب به سم نه وي. ملل متحد راودانګي که ګوتریش او ملل متحد غواړي چې بیا خپل بایللی حیثیت لاسته راوړي، نو هغوی د دې مذاکرې. ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی سید عبادالله صادق صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم. کورآباد چې وخت مو راکړ. عزتمند اورېدونکو، انعکاس پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم، ښې چارې ولرئ.